د 1845 خواوشا یو تصویر شایع شوی و چې په هغې کې یو کس د عدالت کرسۍ سره په زنځیرانو باندې تړل شوی وي او یو مارغه د هغه په سینه باندې لګیا وي چې د هغه دا سینه راسپړي. دا داسې وه. د یونان په مقدسو کتابونو کې راغلي دي د هغوی چې پرومیتیس کم خدای و کم دیوتا و، نو هغه د خدایانو نه اور را پټ کړی وي د انسانانو د فایدې دپاره، او هغه ټول عمر کوشش کوي چې انسانانو ته څه فایده ورسوي. بیزیوس چې کوم د دې دیوتا و، نو هغه راولګېد او هغه په دغه جرم کې دا د یو غټ کاڼي سره وتړلو، په هغې باندې بیا یو مارغې ته مسلط که. هغه مارغه به تلو راتلو د ده دا سینه به یې څیرله او زړه به یې ترې راویسته. بیا به چې هغه زخم جوړ شو نو واپس به هغه مارغه راغی، بیا به یې سینه وڅیرله او دغه زړه به یې ترې راویسته. یعنې یو مسلسل عذاب په ده باندې لګول شوی و. بیا هراکلیس چې کومه دی دا یو بل خدای و د دوی، یو بل دیوتا و، هغه راشي او دغه مارغه مړ کړي او دا د هغه مسلسل عذاب نه خلاص کړي. نو کالماکس چې کومه دی هغه هم دغه پرومیتیس دیوتا چې کومه دی د ده منونکی او دا یو آیډیل و. په تاریخ کې د ادم خان، شیربانو، مومن خان شیرینۍ، واقعي او مینه محبت کوم داستانونه چې دي، نو زه وایم د کالماکس چې کومه د مینې داستان دی نو د دې هم یو خپل مقام دی او یو خپل ځای دی. خو چونکې په تاریخ کې هغه داستانونه ډېر ځای لري چې په هغې کې اکثر هغه عاشق او معشوقه مړ شي او یا مړه کړی شي او یا پکې یو مړ کړي، نو دغه داستانونه بیا ډېر مشهور کېږي. دغه شان د کالماکس چې کومه دی نو هغه ته په خپل ژوند باندې میلاو شوي وي، او راځم د کالماکس په ژوند باندې به لږې ډېرې خبرې وکړو. کالماکس په ټریر کې پیدا شوی د جرمن په یو ښار کې. دا داسې دور و چې په هغه وخت کې فرینچ ریولوشن یا د فرانسیسي انقلاب چې کومه دی دا تازه خپل مرام ته خپل منزل ته رسېدلی و. په فرانس کې یو داسې انقلاب راغلی و چې د هغه ځای بادشاه او کوم ملکه وه نو هغوی قتل هم کړی شو د عوامو د وجې، لکه نن سبا چې په سریلنکا کې څنګه یو انقلاب دی، خو د سریلنکا انقلاب او د هغې په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو دا یو داسې دور و چې انقلاب زنده‌باد، انقلاب زنده‌باد نارې دا په هر کور کې وي، خو په جرمن کې ډېره سخته سیکیورټي وه. په سکولونو کالجونو باندې او داسې تنظیمونه باندې نیولی کېدل په کومو باندې به چې دا شک کېده چې د حکومت خلاف وي. ولته بادشاهت و، یعنې داسې جمهوریت نه و، د یو سړي بادشاهي به وه او چې هغه به مړ شو نو د هغه زوی به که جاهل و که بې تعلیمه به و که کوږ به و که دماغي توازن به یې ټیک نه و، خو هغه ته به بادشاهي پاتې کېدله. لکه نن سبا چې په عرب کنټریز یا کوم عرب ممالک دي په دې کې څنګه بادشاهت دی، خو په عربو کې که تاسو وګورئ نو د اماراتو چې کوم بادشاه کېږي نو د دوی هم یو شورا ده، په هغې کې مشوره کوي اووه ریاستونه او بیا یو بادشاه ټاکي او دوی ډېر اعلی تعلیم یافته دي. دا اوس چې کوم بادشاه شوی دی نو دا هم د پي ایچ ډیانو مالک دی او د ډګریانو مالک دی. کالماکس تر 12مه پورې تعلیم دا په خپل کور کې کړی و. د پلار چې کوم و هغه هم مخکې د یهودیانو یو راهنما و، لکه څنګه چې مثال موږ وګڼو مولا و که نه، نو دغه شان بیا هغه وکالت هم کوه او په خپل وکالت کې ډېر مشهور شوی و، د غټو عهدیدارو سره د هغه ناسته پاسته وه. خو بیا په جرمن کې یو قانون داسې و چې سرکاري خلک او په دفترونو کې به د یهودیانو دپاره ځای نه وي، نو هغه بیا عیسایت طرف ته راوخته. خو د عیسایت نه بعد هم د هغه د ژوند مزه نه وه. د کالماکس چې کومه دی د په بون یونیورسټي چې کومه د جرمن ده په هغې کې داخله کړې وه، خو هلته د جنګ جګړې او هغه انقلابي سوچ د پلار په دې باندې مجبوره کړ چې دا برلن یونیورسټۍ ته راوغواړي. په بون یونیورسټۍ کې د ده سره یو پیره لکه تمانچه هم ګیره شوې وه چې هغه غیر قانوني وه. نو بیا د پلار خو چونکې وکیل و نو هغه جج ته سفارش کړی، که نه وه نو دا به تر ډېر وخته پورې په جیل کې او د انقلابي کومې هلې ځلې وې سرګرمیانې وې نو هغه به په ځای باندې پاتې شوی وی. زه به د ډېرو ژورو خبرو نه راتېر شم او تاسو سره به هغه خبرې شریکې کړم چې په کوم یعنې موږ د کالماکس په ژوند باندې پوهه شو او ډېرو ژورو او جرلو ته به پکې نه پوهېږو، نو ښه به وي دا خبره به بیا لږه مختصر وشي.
د یونیورسټۍ نه بعد هغه چې کله فلسفه کې علم وکړو نو هغه سره بیا دا غم و چې نوکري به چېرته کوي چونکې هغه د مالدارو خلکو خلاف و د مالدارو خلکو خلاف څنګه و نو دغه خبرې لا واپس راځم دا چې کله یعنې ما څنګه خبره وکړه تر 12مه پورې تعلیم یې په خپل کور کې کړی خو چې بهر راووته وګرځېده دا حالات یې وکتل د ملک قدم په قدم باندې جسم فروشه ښځه قدم په قدم باندې سوالګرې بیکټریر داسې ښار و چې په هغې کې د ځنګلاتو یو بهتات و ځنګلات پکې ډېر زیات و او په هغې کې زیاتره پکې انګور کېده دغه انګور به مالداره خلکو ویستل د هغې نه به شراب جوړول خو په دغې کې چې کوم مزدوران وو نو هغوی به ورځ تر ورځه ذلیله کېدل بیا د پلار هم مړ شو په دغه وخت کې بیا یو قانون پاس شو یعنې د مخکې نه به داسې و چې په دغه ځنګلاتو کې به کومو خلکو کار کوو چې د هغوی مثال هغه وخت کې 2 انې دیاړي وه یا 4 انې دیاړي وه یا مثال موږ د نن حالات وه د 100 روپۍ دیاړي وه صحیح ده په هغې باندې به دوی ګزاره کوله هغه ځنګلاتو به که هر څومره آمدن وکړو د مزدور به هماغه تنخوا وه دلته به ټکسونه سیوا کېدل ګراني به ورځ د ورځه سیوا کېده او مزدوران غریبانان خلک چې کومه دی دا به ورځ د ورځه غریبانان کېدل او مالدار به د ټکسونو سره نور هم مالداره کېدل لکه مالداره یو داسې مثال د موبایل کمپنۍ ده که نه نو دا اوس په 10,000 باندې یو موبایل خرڅوي ټکس پې ولګېده دا به خپل موبایل په 12,000 کې نو ټکس چا له لاړه چې کوم سړی موبایل لري یعنې ګران خو هغه سړي ته ښه چې څوک یې د کمپنۍ والا خو په 10 خرڅاوه اوس بیا په 12 خرڅوي نو مالداره ورځ د ورځه مالداره کېده او غریب به ورځ د ورځه غریب کېده بیا یو داسې قانون پاس شو چې په ځنګلاتو کې کوم وچې ډکې دي نو دا به څوک نه روي او په ټریر کې انتهایي یخني وه د واورو موسم و نو خامخا کور کې خلک دړې سیزي اور بلوي نو داسې و چې په یو وخت کې 1.5 لاک کیسونه په عدالت کې جمع شو بیا عدالت کې به داسې و چې د هغه ځنګل مالک چې کومه دی هغه به په خپله خوښه باندې تا ته سزا وروله که تا ته به وویل که تا به د 10 روپو ډکې راغونډ کړي وو تا ته به وویل چې 1000 روپۍ به راکړې نو هغه 1000 به ورکړې ډېر خلک په ځنګلاتو کې ووژلې شول او ډېر خلک داسې شو چې په هغه د ډکو په سر کې د هغه لرګو په وجه باندې د هغه مالک سره غلامي کول او هغه به په خپل بیګارونه او کارونه کول کارل مارکس خو چونکې د مالدار خلکو د دغه قانون خلاف و د دغه قانون خلاف راپاڅېده او بیا هغه چې نوکري کولې خامخا به د مالداره سړي سره کولې یا به د سرکاري سړي سره کولې د دغې د وجې هغه سره ډېر غم و بیا پلار هم مړ شو مور سره دا غم و چې دته به کله نوکري میلاویږي چې کور ساتي خو د بیا زیتون نومې یو اخبار و چې په هغې کې د ملګري سره ورسره شو چې یو څو کالم یې شایع کړلې نو دا ډېر زیات مشهور شوی د مخکې نه هم د خپل انقلابي سوچ د وجې بل د په یونیورسټۍ کې داسې ببره ګیره پرېښې وه غټ غټ برید نو د ده په خبرو کې او په هغه شکل کې یو روب داب و دا به چې په هلته فلسفه کړی و علم یې ډېر کړی و نو چې په محفل کې به کېناسته نو خپل دلایل به وړاندې کول او سړی به ترې ډېر ژر متاثره کېده او د ده چرچه و په هر ځای کې به د ده خبرې کېدې نو بیا په هغه اخبار کې دا ایډیټر مقرر کړی شو چې کله ایډیټر شو نو سینسرشپ خو به تاسو پیژنئ سینسرشپ یو داسې څیز دی که نه چې د سعودي ته به پخوا باندې اخبارات راتلل نو په هغه اخبارات د پاکستان نه به چې کوم اخبارونه رالل نو هغې ته به په ایرپورټ کې کسان ناست وي په هغې کې به چې د جینۍ تصویر فرض که د بېنظیرې تصویر به هم پکې و نو کسان به ورته ناست وو په هغه تصویر باندې به سیاهي اړوله قلم به یې پرې راښکه د جینۍ تصویر به یې ختماوه چونکې هلته خو شرعي قانون نو سینسرشپ یو داسې څیز دی چې هغوی ټول اخبار ګوري کتابونه ګوري چې په هغې کې خو د حکومت خلاف څه خبره شوې نه ده نو د پریس ازادي خو نن سبا په ډېرو ملکونو کې د خو مخکې خو پریس ډېر پابندي وه پې او دا به سینسر کېده نو د حکومت خلاف به چې په کې کومه خبره شوې وه نو هغه به ترې وویستلی شو او د هغې نه پس به چې کومې خبرې پاتې شوې ورته بیا اډر ورکړه چې دا اوس چاپ کړئ خو د جرمن سینسرشپ کسان داسې وو چې هغوی ډېر جاهل وو نو چې کوم کسان یعنې هغوی به هغه خبرې شایع کولې چې کومې به نه وې په کار چې یاره تا شایع شي او هغه خبرې به پرېښودې چې کومې به په کار وي چې شایع شي نو کارل مارکس هم د دغې نه فایده اخیستله د هغوی د دغه نالایقتوب نه جهالت نه هغه به په چل چل کې هغه فلسفیانه خبرې چې کومې د ده وي هر سړی به پرې پوهېده نه په هغې کې به دغه خپله خبره عوامو ته رسوله سنسرشپ والا به د ډېر زیات تنګول لکه سوال یو ورځ یې داسې و چې اخبار یې سبا له نه چاپ کولو نو سنسرشپ والا خو د هغې پورې په دفتر کې به ناستې وو چې نن کسان ورله
اخبارونه ټول راوړي، یعنې څومره د اخبارونو کمپنیانې وي، ایجنسیانې وي. نو اخري اخبار به چې وکاته، که ماښام به و که ماسخوتن به و، بیا به تلو کور ته. نو یو ورځ د شپې د ډېر ناوخته پورې ناست و کارل مارکس، اخبار رانه وړو، بیا ورپسې کور ته ورغلی چې تا اخبار راوړه چې زه یې چک یم او ځمه کور ته. نو کارل مارکس ورته په کړکۍ کې سر راښکاره کړه چې سبا خو موږ اخبار نه چاپ کوو، او واپس یې پسې کړکۍ بنده کړله، نور یې څه جواب ورنه کړ. نو ډېر زیات به تنګ. نو یو ورځ د حکومت خلاف دغه شانه خبرې وکړې، د دغه قانون خلاف یې خبرې وکړې، او سبا د پروشیا نه چې کوم د برلن په ده پسې خبر رالی چې ستاسو د اخبار کوم لیسنس دی نو هغه په مارچ کې ختمیږي، او د مارچ نه پسې موږ نه رینیو کوو. دوی ډېر حیران شو چې دا موږ د زمیندارو متعلقې څه ارټیکلې څه کالمې چې کومه دی هغه شایع کړی وي. او بیا ډېر وخت پس چې اخبار بند شو، ده ته پته ولګېده چې دا اخبار روس بند کړی و. ده په روس باندې تنقید کړی و، او دغه وخت کې جرمن د روس سره اتحاد کړی و. وروسته دا پته نه وه چې یوه ورځ به د کارل مارکس دغه انقلاب روسه پورې رسي، او د روس د حکومت تخته به هم الټه کوي. که چېرته ورته داسې پته وی چې دا انقلاب به تر روسه پورې را رسي، نو اخبار بندول څه کوي چې شاید کارل مارکس یې وژلی هم دی. کارل مارکس د کور نه 7 کاله بهر تېر کړه، مور به هم ورسره خبرې نه کولې، ځکه چې هغه به کومې 100 روپۍ ګټلې نو هغه به په دغه انقلابي هلو ځلو کې تېرولې. او د ده چې کومه جیني چې کومه یعنې د ده معشوقه وه، نو هغې سره د ده منګني شوې وه، خوړه ورته وایي که نه، خوړه ورسره شوې وه، رشته شوې وه. او 7 کاله پورې د دوی لکه خبرې اترې نه وې شوې، او دغه خط به یې لېږه، او خطونه داسې وو چې هغه به هم میاشت 2 میاشتې پس رسېدل. نو د دوی ترمنځ چې کوم هغه جدایي وه، نو هغې نورې هم جرړې وکړلې. بیا جیني د مالداره کورنۍ وه، نو د هغې رشته دار او څومره خلک چې وو، نو هغې به دې ته خبرې کولې، دا به یې تنګوله. نو دې به هغه ته خط ولېږه چې کاش زما په ځای باندې ته وی د یو څو ورځو دپاره، تا ته به دا احساس شوی وی چې په ما باندې څومره سخته تېرېږي. خو کارل مارکس داسې و چې هغه به په دې خبرو باندې غوسه کېده، هغه به نور هم غوسه کېده، ورته یعنې ځان یې ترې نور خلاصاوه. 7 کاله پس هلته یو شاعره وه، د هغې سره یې واده وکړ، او بیا دې ته ګوره چې راوسته د جیني سره یې میلاو هم کړه. جیني بیا هم هغه خبرې برداشت کړلې. څه وخت پس د هغوی ترمنځ بیا هغه طلاق وشو د هغه شاعرې سره. بیا جیني له راغی، د جیني سره یې واده وکړو، خو په دغه واده کې څوک هم شامل نه شو، نه د کارل مارکس مور راله او نه د جیني څوک رشته دار. صرف د جیني مور چې کومه ده په دغې کې وه، هغې ورله یو د سرو پلیټ ورکړ، او یو یې ورله بیګ ورکړه د پیسو، چې یاره په دې باندې به ژوند تېروي. خو هغه بیګ او هغه پیسې او هغه سره چې کوم و، نو هغه کارل مارکس په 1 هفته کې والوځول. کارل مارکس چې کله د اخبار نه وویستلی شو، نو هغه په دې باندې ډېر خوشحاله و. هغه ویل چې یاره په دومره سخته سیکیورټۍ کې، په دومره سخت سنسرشپ کې ما د کار مزه نه راکوي، او زه به هر چېرته ځمه چې ځان له بلې لارې وګورم. خو بیا یې 6 میاشتې د سخر کره تېرې کړلې، او دا سوچ به کوه چې اوس چېرته لاړ شم. او اخره کې فرانس پیرس ښار ته مخه وکړه، له هغه ځای سوچ کې چې یاره دلته به لاړ شم، ځکه چې دغه وخت کې په فرانس کې نوی انقلاب راغلی و، او شاهي حکومتونه چې کوم دي دا ختم شو. د کارل مارکس متعلق به انشاءالله نورې خبرې بیا کوو، ځکه چې خبرې ډېرې شي نو بیا به ستاسو په ذهن کې راځي هم نه. خو دغه سفر د فرانس طرف ته، دا سفر دا د کارل مارکس د انقلاب داسې پوړۍ وه چې د دې نه پس په ډېرو ملکونو کې، یعنې بل میسج کې راځم ښه، نن سبا چې په جرمن کې، په روس کې، په دې ملکونو کې دا خلک خوشحاله ژوند تېروي، او هلته وزیر اعظم هم په عوامو کې ناستی وي، او چې نن د چا وزیر اعظم خوښ نه شي نو بدلوي، سبا له بل راولي، لکه څنګه چې په کاناډا او په دې ملکونو کې دي. نو دا هر څه د کارل مارکس د انقلاب نه عبارت دی. زمونږ دپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او دغه شانه نور چې کوم خلفای راشدین دي، نو د هغوی فلسفه، د هغوی نظریات، د هغوی حکومتونه د دې مثال د دنیا په یو قانون کې او په یو ملک کې هم نه پیدا کېږي. خو دومره دا چې په کومو ملکونو کې، غیر مسلمو ملکونو کې، یو غیر مسلمه سړی یو انقلاب یا یو ښه کار کړی وي، او د هغې نه غیر مسلمه خلک متاثره وي او هغه مشهور شوی وي، نو د هغې متعلقه موږ له صرف علم په کار دی، معلومات په کار دي، چې
چې څنګه سړی و، یعنې موږ ته یو څوک خبره وکړي. په کار ده چې موږ سره دا علم وي. ګنې د خلفای راشدین عمره په یو ملک کې هم په یو قانون کې هم نه پیدا کېږي.